أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله مولانا العظيم. د 21 اکتوبر 2023 کال څخه بیا در نن 18 مارچ 2024 کال د تیرو نږدې شپږو میاشتو په اوږدو کې د پرلت پر دغه لوی میدان باندې ناست د شپې او د ورځې په احتجاج د چمن او د شاوخوا سیمې پر امنه غیرتي ولس ته د هر څه څه مخکې د زړه د تله داد و تحسین وړاندې کوو. خصوصا بیا د پرلت چې کوم آل پارټیز تاجر لغړي اتحاد مشران دي و دې ته موږ یوازې دا نه چې داد و تحسین پیښوو بلکې و دې ته په دواړو لاسو باندې سلام وړاندې کوو. او د دې ترڅنګ موږ دا وایو چې شپږ میاشتې 10 لکه خلک چې یوازې د چمن د ښار آبادي ده دا سمبالول کنټرولول دا د ډېر لوی زړه او د ډېرې غټې سینې اظهار دی چې دا خلک پر امن ساتل لکه شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صادق صاحب چې وفرمایله چې تر ننه پورې د سرکاري او پرایویټ املاکو یا د درختو یوه پاڼه هم چا نه ده رایله کړې. دا به انشاءالله تاریخ لیکي او دا به ثابتوي چې د چمن خلک نه یوازې دا چې غیرتمن وو بلکې د دې ملک او د دې ملت د امن و د امان یو ذمه دار خلک دي. دا به انشاءالله العزیز موږ د تاریخ په اوږدو کې یو باقاعده حصه وي. لہذا د قرآن کریم چې کوم آیات کریمه ستاسو په مخ کې ما تلاوت کړي په دې آیات کریمه کې الله رب العزت و امت مسلمه ته د ژوند د تیرېدو یو خاصه نسخه ښوولې ده. که چیرې موږ د قرآن کریم په دغه آیات باندې عمل وکړو نه یوازې دا چې زموږ ټول ژوند به د امن و د سوکالۍ و د خوشحالۍ بلکې زه دا وایم چې د پرلت دغه قانوني او جایز مطالبه به هم بیا حل. الله رب العزت فرمایلی دی چې ته ما هغه امت ګرځولی یاست چې هغه به میانه روی. د میانه روی معنا دا ده چې نه به در لیکه وتلی نه به د لیکې څه شاته پاتې بلکې پر خپل ټریک باندې پر خپل خط سیر باندې به د ده ټوله زندګي تېرېږي. نن که موږ یو طرف ته وګورو زه و ټوله قوم ته دا خبره ډېر په درد باندې کوم چې موږ د پرلت په حواله باندې دا د افراطو د تفریط سره مخامخ یو او د هغه وجه هغه دا ده چې په موږ کې انتشار دی. په موږ کې که یو طرف ته وحدت دی موږ و دنیا ته دا ثابته کړه چې دا یو ذمه داره قوم دی. د دې خپل مشرتابه سته هغه په قبایلي مشرانو کې په سیاسي پارټیانو کې په علماء کرامو کې په نیکانو په صالحانو کې دا 10 لکه خلک د دې پر توصیه باندې عمل کوي او دغه وخت تیر کوي. د دې بعد به هم دا وخت تیری لیکن بل طرف ته چې موږ وګورو په اندرون کې دننه یو څه داسې منجلس په خامخای
چې هغه ته به موږ اشاره کوو او پر هغه باندې به غور و فکر کوو. یو طرف ته ذمه دار خلک هغه داسې به شاید چې هغه به د پرلط په حواله د لیکه تیر سوي، د هغو به خپل نظریات خپل افکار وي، خپل سوچ وي، او هغه به دا غواړي چې زما د فکر مطابق باید دا قوم چلن وکړي. او یو طرف ته به بیا داسې خلک هم وي چې هغه به د لیکه پاته سوي. نو لہذا د امت دپاره د الله رب العزت دغه هدایت دی، دغه فرمان دی چې تاسو میانره واوسئ. دغه د پرلط مجلس چې دی دا یوازې نه د مولانا عبدالمنان صاحب مجلس دی، دا یوازې نه د امیر محمد سکرټي صاحب مجلس دی، دا یوازې نه د صدر صادق صاحب مجلس دی، دا نه د غوث الله جان مجلس دی، دا نه د قاری امداد الله صاحب مجلس دی، او دا نه د مولانا عبدالخالق سنی صاحب مجلس دی، دا نه د فیض محمد مجلس دی، دا نه د کمانډر بوګي مجلس دی، او دا نه د اولسیار صاحب د شیر علي باچا، او نه د صدیق بلال، او د دې د ټولو ملګرو نه یوازې د عزیز ماما او د میراجان مجلس دی، بلکې دا مجلس د دې ټول ولس مجلس دی. که په دې مجلس باندې نن موږ ځان پوه کړو چې د کومو ملګرو نمونه زما ذهن ته اوس نه راغلي، زه د هغو څخه معذورت غواړم. زما مراد د پرلط هر مشر دی. لہذا دا د دې 800 کسانو مجلس نه دی. په دغه حواله باندې موږ دا احساس وکړئ چې په کومه ورځ باندې دغه مجلس رالی 4 کسان حکومت پورته کړه، د دې پر بنیاد باندې موږ دلته فکر وکړئ. حاجي عبدالغفار خان دلته دا یوه خبره وکړه، کله کله په تقریر کې دا سبقت لساني ورته وایي په عربي کې، هغه خبره سړی کوي یو رقم جنوسي بل رقم. ده دا وفرمایله چې حاجي اختر ګلپام صاحب دا جرګه جوړه کړې ده. بېشک حاجي ګلپام صاحب د دې جرګې غړی دی، لیکن محنت یې کې کړی دی. جرګه دې ټوله ولس جوړه کړې ده، په حقیقت کې ټول ولس دا احساس کړی دی. لہذا موږ دا احساس وکړئ، ټول ولس، علماو، قبایلي مشرانو، سیاسي مخکشو او د دې ښار مختلفو تجارانو دا فکر وکړي چې دا د پرلط مسله دا یو وخت حل کول غواړي. دا ولس 6 میاشتې کښېناستې، تر څه وخته پورې به کښېني. لہذا د دې پر بنیاد باندې جرګه په وجود کې راله، او جرګې هغه لار په مخه واخیستله چې هغه میانره ولاړ ده. او انشاءالله العزیز زما دا یقین دی چې په جرګه کې ناس هر سړی د دغه فکر مالک دی چې موږ یو داسې لار خپله کړو چې په نتیجه کې د چمن ولس د تکلیفه سم خلاص او ورسره سره د ون ډاکومنټ رژیم یعنی د پاسپورت خبره هم ختمه شي د مابین جوز. لہذا پر دغه بنیاد باندې دا جرګه په وجود کې راغلې ده، او د پرلط د هر قسم ستونزې د حل کولو کوشش به کوي انشاءالله، که الله موږ ته دونې توان راکړي. عزم، فکر، سوچ هغه دغه دی. لہذا پر دې بنیاد باندې موږ دا خبره کوو چې د پرلط حفاظت دا یوازې د یو 100 کسانو ذمواري نه ده. د پرلط حفاظت، پرلط کامیابی ته رسول دا د دې ټول ولس ذمواري ده. موږ پر چا باندې شخصي ګوتنیونه نه کوو. موږ و هغو ته دا وایو هر څوک چې دی که څوک د پرلط په حواله باندې د لیکه وتلی داسې مجلسونه کوي چې د هغه مجلس و دې قوم ته نقصان په نتیجه کې راځي، هغه دې په دا خپل ګریواني کې وګوري، فکر دې وکړي. او که څوک تر اوسه پورې د پل په غوښو کې بیده دی، هغه دې هم فکر وکړي
لہذا پرلت دا تقریبا په هر لحاظ باندې د حفاظت ضرورت لري. زه د یوې خبرې په خاصه توګه باندې یاداوري کوم چې دلته چې ما کم معلومات کړي تقریبا د 1 لک روپۍ بالا روزانه د پرلت اخراجات او په دې کې ناست ټول غریب ولس دی. هغه ولس ناست دی چې هغه به سهار ګټله ماښام به هغه خوړله. هغه ولس نن ماپښین ما د یو ځوان میسج واورېدی هغه دا ویله چې نن اووم روژه مات او اتم پیشلمی دی او ده ویله د ده په وینا باندې چې قسم دی که مې په دې کې دیګدان باندې سوی دی یا مې تبخی پر نغري باندې ایښول سوی دی. لہذا دغه ولس ټوله دلته ناست. زه د قومه څه یو دا درخواست لرم چې په دې ښار کې شتمن خلک شته، په دې ښار کې ډېر د خیر و د خیرات خلک شته. موږ ته دا معلومه ده چې په تیرو څو عشرو کې یعنی په 40 کلو کې دا خلک د بیابانه سراجې په چمن کې یو څه ترلاسه کوي بیا چې پوره کال په تېروي. نن چې زموږ خپل ولس د دغسې حالاتو سره مخامخ شو. لہذا زه پر شتمنو خلکو باندې چې هغه ډېر قدرمن خلک دي هغو ته دا پیسې د دی چا په خیرات کې نه دي ورکړې چې څوک پیغور ورکړي. هغو د خپلو خلو په تویېدلو سره ګټلې دي، هغو مسافرۍ پسې کړې دي. لیکن د دغه پیسو یو حصه کې دا قوم هم حق لري او خاص کار په داسې وخت کې لکه نن چې دا قوم د کم غربت د کمې پریشانۍ سره مخامخ دی. لہذا زما درخواست دا دی چې د پرلت روژه مات د پرلت پیشنمۍ دا د مختلف خلک د پرلت د ذمهواره خلکو سره په رابطه کې سي چې دلته کم خرڅ پر روژه ماتو پر پیشنمۍ کېږي اول د ټولو څه مخکې دی دغه په خپله ذمه باندې واخلي او د هغه څه وروسته چې د پرلت کومه دغه د ضرورتونه دي هغه باندې سر خلاص کړي. دا د یو خاص چا پورې محدوده کوي نه بلکې دا د خپله ذمهواري وګوري. او دویمه خبره زه ستاسو په مخ کې دا ایږدم چې نن چې دغه جرګه دلته راله د چمن مذاکراتي ثالثي جرګه دا داسې نه ده چې جرګه نور خلک دي پرلت والا نور خلک. موږ همیشه راځو دلته پر دې میک باندې د ولس په درزونو واره موږ لیدلي یو دلته ناست یو پر میک باندې غږېدلي یو. دا صرف یو رسمي اظهار د یکجهتي ولو چې دې قوم ته دا ښکاره سي چې دغه ثالثي مذاکراتي جرګه دا ستې د تنو د بدن یو حصه ده. دا د دې قوم خلق دي او دا په دې پرلت باندې خوش خلق دي. لہذا موږ چې دلته کوم هرکلی اوس د صدر صادق ونیسه بیا په آخر کې مولانا عبدالمنان صاحب په مابینځ کې چې څونو ملګرو هرکلی وکړي موږ پر دې د دې کور ودانۍ وایو او د دې یوې خبرې اظهار هم کوو چې موږ به بیا هم راځو د جرګې په حیث به راځو یوازې په تنهایي شکل باندې به راځو. موږ د پرلت یو او پرلت زموږ دی دغسې دا که نه دی انشاءالله ولازم. لہذا موږ به دا نه کوو چې یوازې به موږ راځو د جرګې په نامه باندې پر پرلت والا باندې به احسان اچوو بلکې د دې خدمات زموږ ومخته پراته دي او حتی چې کومو صحافیانو ورونو دلته خدمت کړی دي هغه هم د موږ سپټ نه دي. چې کومو تجارانو ورونو کړی دي د بیابانه څه هغه هم د موږ سپټ نه دي. چې کوم خلک دلته ناست دي په شپه او په ورځ هغه هم د چا سپټ نه دي. موږ د ټولو کور ودانۍ وایو خو دغه یوه خبره ایږدو چې موږ باید د فکر د سوچ او د سمج څخه کار واخلو. دا د قوم د حق ته راوړلو مسله ده. دا یوازې زما خبره نه ده چې زه د خپل سوچ د خپل طبیعت مطابق خلاصه کړم بلکې موږ به لکه مخکې چې ما د قرآن آیات وړاندې کړي د الله حکم دا دی چې خپل طبیعت خپل سوچ خپلې مجبورۍ خپل مفادات دا ټوله وشاته که
د دې قوم په حواله باندې یو مثبت سوچ خپل کا هغه میانه روي ده مدونی مختزه د پرلط په نامه باندې چې بیا سبا ته پر خپلو خبرو باندې پښیمانه مدونی شاته پاتېږه چې نه په پرلط کې شرکت کوم نه و پرلط ته چانده ورکوم نه د پرلط زباني او عملی تایید کوم دا دواړه خطرناک شان دي بلکې میانه رو باید موږ ووسوږو چې موږ کومه مطالبه یې ښه ده دا مطالبه جایز ده دا مطالبه دا قانوني ده او دا مطالبه به انشاءالله العزیز دا به انشاءالله دا به منل کېږي یو دغه شپې نږدې دي انشاءالله العزیز چې موږ به د خوشحالۍ زیری پیدا کوو لیکن الله رب العزت زموږ امتحان اخلي موږ به د دې روژې مبارکې میاشتې په برکت باندې دغه عزم کوو چې موږ به انشاءالله په دې امتحان کې د کامیابی کوشش کوو موږ به د صبر څخه کار اخلو موږ به د زغم څخه کار اخلو موږ به هر سړی خپل رای نه پیښو بلکې موږ به د دې ښار چې کوم دماغ دی هغه علما دي تبلیغیان دي هغه تجاران دي سیاسي مشران دي حتی د میډیا سره تعلق لرونکي خلک دي او په مخ کې د پرلط ذمواران دي دا به ټوله سره یو کېږي دا به د وحدت مظاهره کوي دغه کشاله دغه ناورین ته به د پای ټکی ږدي په مابینځ کې به موږ داسې حرکت نه کوو چې سبا خدای ناخواسته د قوم حق زما په عمل زما په ګفتار باندې دا زه ضایع کم بیا د ټوله قومو مخ ته زه شرمنده یم او په آخر کې زه یوه خبره بله به طور خاص ږدم د دې پرلط د سټیج څخه په استفاده باندې هغه دا چې نن زموږ په وطن کې دغه خلک پر امن ناست لیکن د دې ترڅنګ په ښار کې د یو څه بد امنۍ اثرات محسوسیږي چې ورځ تېرېږي په دې ښار کې غله زیاتېږي نن تقریبا په نن ورځ کې 18 واردات سوي دي 18 واردات صرف دا وطن غټ دی آبادي یې ډېره ده دغه 18 واردات و خلکو ته معمولي شی معلومیږي موږ د ضلع انتظامیې سره دا حکم لرو چې د دې څه مطالبه وکړو او د دې دپاره ذمواري هم ده چې د خپلې ذمواري احساس وکړي چې په یو ښار کې په یوه ورځ کې 18 دغه کېږي واردات کېږي د دې به بیا انجام څنګه وي دا به سبا څه حال چې 8مه روژه ده بل سبا به څه حال چې 9مه روژه ده بیا چې 10 روژې پوره سوې د 10 بعده د اختر تیاری شروع کېږي موږ ضلع انتظامیه ته اوس دا خبره ږدو چې سبا به بیا ارمان کوئ افسوس به کوئ د دې غلو مخنیوی وکړئ دا ستاسې ذمواري ده ستاسې سره د پټرولینګ خپل موټران دي ستاسې سره افرادي قوت د سره موجوده دي لہذا یو طرف ته خلک د پرلط یا د پاسپورت په وجه باندې په پرلط کې ناست دي د پاسپورت د دې فیصلې روزګار یې بند دي بل طرف ته غل ورته ولاړ لہذا څه به کوي دا خلک آخر حکومت به د خپلې ذمواري احساس کله کوي موږ د ضلع انتظامیې سره موږ دا مطالبه کوو چې په نورو ښارو کې نسبتاً د چمن امن زیات لیکن په چمن کې یو طرف ته بېروزګاري ده او بل طرف ته د غلو راج ده موږ ضلع انتظامیې ته دا وایو او دا دای نه چې په درخواست ورته کوو دا داسې نه چې موږ خواست ورته کوو دا زموږ حق دی چې موږ ته امن راکړي موږ د دې روژې په میاشته باندې پوه کړي موږ د خپلې بېروزګارۍ ته پرېږدي موږ یو طرف ته بېروزګاره یو په کور کې د خوړلو د څښلو شی نشته او بل طرف ته چې د کوره سره راووځو 18 واردات د ورځې پر ما باندې کېږي موږ وزیري انتظامیه ته وایو چې د چونګښې د خوبه سبا ته کله راپورته کېږي د پیل د غوښو د خوبه سبا ته کله راپورته کېږي لہذا موږ دغه مطالبه هم حکومت ته ږدو په آخر کې زه یوه دا خبره دا ډېر په درد باندې ږدمه چې افرین و هغه خلکو ته چې دوی د روژې په میاشته کې د ورځې روژه په خوله
د شپې په پرلت کې ناست. لہذا دا خلکو ته به الله رب العزت عظیم اجر ورکوي. تاسو مایوسه کیږئ مه، تاسو پریشانه کیږئ مه. الله رب العزت وعده کړې ده چې ان مع العسر یسرا. الله رب العزت وایي چې کومه خواري تکلیف پر تا باندې رالی، د دې په مقابل کې به زه و تا ته بیا خوشحالي درکوم. د بیروزګارۍ په مقابل کې به روزګار درکوم. زما دا یقین دی. بعضې مفسرینو لیکلی دی چې ان مع العسر یسرین، که هر تکلیف پر تا رالی، د دې په بدل کې به دوې خوشحالۍ پر تا باندې راځي. داسې وخت نږدې دی، موږ یې په سترګو وینو. که زموږ د قوم چیرې دغه عادت نه وای چې ته کومه خبره وکړې دی دې بیا در پیسو نشي چې تا هغه خبره کړې وه هغه نو څنګه سوله. نو موږ دا قوم ته وایو چې د خوشحالۍ شپې را نږدې دي. په لنډ وخت کې به انشاءالله العزیز زموږ د الله پر فیصله باندې یقین دی، د الله پر وینا باندې مې یقین دی. موږ د ایمان پر بنیاد به دا وایو چې دغه زهیر ولس، دغه ستړی ولس، دا درپدره ولس، دا به خپل و منزل مقصود ته رسیږي. ټول په یوه غږ باندې، په پزوره غږ باندې انشاءالله را سره ووایاست چې انشاءالله العزیز. لہذا موږ به و هدف ته رسیږو انشاءالله. زموږ سره ظلم سوی دی، موږ مظلوم ولس یو، زموږ محکومه یو، موږ درپدره ولس یو. موږ په د روژې په شپه باندې نن به موږ په مسجد کې ناست وای، ذکر به مې کولی، موږ به تلاوت کولی، موږ به نفلونه کولی. لیکن د موږ سره ظلم دا دی چې موږ پر سړک باندې ناست یو. پر سړک باندې څوک ناست دی؟ علماء کرام ناست دي، مسجدونه یې پرې ایښي دي، او د دې قومي مشران ناست دي چې د هغو د قوم خدمت دی د ورځې. لیکن شپه پر سړک ته د دې مظلوم ولس ذمه داره خلک ناست دي، او دا مظلوم ولس ناست دی. دا چې چا مجبوره کړی دي، الله به یو هغه ته هدایت کوي. که به هدایت په نصیب نه و، الله رب العزت په ظالم په خپله چپلاخه باندې وایي، لیکن د مظلوم فریاد به اوري. لہذا موږ و دې قوم ته دا وایو چې الله دا وعده کړې ده، ضرور به زموږ سره الله دغه وعده پوره کوي. زموږ د الله پر وعده باندې ایمان و یقین دی. تاسو خو به مایوسه نه یاست انشاءالله. ګوره مایوسه سړی چې دی، مایوسه سړی چې دی هغه قافله و منزل ته نسي رسولی. موږ پر 21 د اکتوبر چې کېناستلي یو، هم مې د هغه عزم و، نن هم زموږ د هغه عزم دی. لیکن یوه خبره ډېر په فکر، ډېر په پام باندې زه تاسو ته خواست کوم چې کوم دلته عبدالغفار خان د هغه ذکر وکړي. یو څو ورځې مخکې یو څه خلک و ما ته محترم دي، زه اوس هم احترام کوم. زه د وطن د هر سړي په زړه کې قدر لرم، احترام یې لرم. هغو یو څه مجلس وکړي، د الله شان دی داسې مجلس یې وکړي چې و تور ته سپین و سپین ته تور پکې وویل. دوې خبرې یې وکړې. زه در ننه حیران یم چې دا دې د هر چا په حق کې کړي وای، باید زموږ په حق کې دې نه وای کړي. هغو دا وویله چې ده و موږ ته وویله، یعنې حافظ محمد یوسف راته وویله چې موږ به د 8 کالو د ماشومانو چانس درې لکو او په زنانو به لغړتوب کوو. په دا خبره مې سر خلاص. ما ورته وویل ظالمه چې د هر چا په حواله دې کړي وای، خو یو خبره وه، په چمن کې اول سړی به زه یم. که ټول چمن د ښځو پر لغړتوب دستخط ورکړي، ته پر ما ګواه اوسئ چې زه به دستخط نور کوم. که مې ورکړي د ښځو پر لغړتوب، بیا زه د دې قوم مجرم یم، بیا مې مه معافوئ. او د 8 کالو ماشوم زه دا فکر لرم چې دې ته باید موږ تعلیم ورکړو، موږ باید تربیت و روزنه ورکړو. بیا چې مې رابطه وکړه د الله شان دی، وزه هغه خبره ډېره اوږدوم هم نه په دې چې بیا دی راله معذورت یې وکړي. ما یو پوښتنه وکړه، ما ورته وویل دا خبره چا په لاس در کړې ده؟ ویل دا حکومت په لاس را کړې ده چې ورسئ دغه مجلس په ده پسې وکړي. ما ورته وویله چې د آینده دپاره ول بیا بې نه کوو دا خبره. لہذا د حکومت کوشش روان دی چې دغه ولس، دغه مظلوم ولس، هغه په پښتو کې به ویله ول یو د مړی د کور ووځئ څه د لا نور هم تاوان وسي. موږ خو مړی د کور وتلی دی،
د پاسپورت فیصله زموږ دپاره جنازه ده. تاسو دغسې بولئ که نه بولئ؟ زموږ دپاره د جنازې حیثیت لري. جنازه هم ووتله، اوس مې هم نه پرېږدي، سړی و لرګی مې سره جلا کوي. موږ وایو ولې دا ظلم کوئ؟ د تاریخ په اوږدو کې به تی په ظالمانو، موږ به په مظلومانو باندې تیر سو. موږ برداشت کله پر بل قوم دی الله دغه امتحان نه راولي. زموږ شیخ صاحب حضرت العلامه عبدالغني نور الله مرقده به ویله، ول داسې مه وایه چې الله ستا په امتحان کې مې کامیابه کړي، بلکې داسې وایه چې الله ستا د امتحانه مې وساتي. د الله د امتحان تاب هیڅوک نه لري. دا 6 میاشتې کېږي چې موږ د کم امتحان سره مخامخ یو. ما ته هغه سترګې په تصور کې را یادېږي همیشه چې یو سړی د کور مشر کور ته ورسي، میرمن ورته وایي چې وړه نسته او دی د بېوسۍ څه سترګې لاندې کې هېڅ نسي ورته ویلی. زه هر څه قبلوم، دغه سترګې زه نسم قبلولی، په تصور کې نسم قبلولی. لیکن دا ظالم دا موږ نور هم مجبوره کوي، د انتشار د اختلاف سره مې مخامخ کوي. زموږ د انتشار او د اختلاف په وجه باندې د خپله پالیسي او خپل هدف ته رسوي. زه د دې قومه څه پوښتنه کوم چې نور که څه کوئ که نه کوئ، هغه د هر چا خپله خوښه ده. په دې 6 میاشتې کې پر دغه میل وطي ته بیخي ډېرې خبرې سوي دي. که څوک پوهېدی پوه دې سي، که نو د دې بعده په خبرو باندې پوه کېدل دا ممکنه نه ده. خو زه یوه خبره درته کوم چې جنازه مې د کوره وتلې ده، موږ به برته راګرځوو، دغه تاوان به راګرځوو. خو دغه یو شی چې سازش روان دی چې تی به سره منتشر یاست، په تی کې به اختلاف یې، دغه شی باید موږ دا وچاته موقع نه کوو. که چیرې موږ د روژې په بابرکته میاشته کې د الله سره دا وعده کوو، د بنده سره نه، چې موږ به متحد یو، موږ به د انتشار څخه ځان ګورو، موږ به د هر چا په خبره پسې نه ځو، موږ به د وطن د سپین ږیرو د علماو خصوصا بیا د پرلت د ذمواره خلکو چې دا 6 میاشتې دا پرلت چلولی دی، د زړه په وینو باندې چلولی دی، د سترګو په اوښکو باندې چلولی دی، د بدن په خولو باندې چلولی دی، او حتی چې وینه باندې تو کړې ده، جیلونه باندې وړي دي او تکلیفونه باندې برداشت کړي دي. موږ به د دې خلاف چیرې هم نه ګایېږو. که ودې ته خلک تیار دي، د الله سره وعده کوي، د زړه د تله تیار دی. چې څوک نه دی تیار هغه د لاس نه پورته کړي، چې څوک تیار دی هغه د لاس پورته کړي چې موږ ذمواره قوم یو، موږ متحد قوم یو، موږ د دې وطن د حق د راوړلو دپاره موږ هغه د قربانۍ والا قوم یو چې هغه به په تاریخ په اوږدو کې لیکل کېږي چې یو وخت پر دې وطن باندې داسې څپېړه راغلې وه، داسې ناورین جوړ شوی و، لیکن د دې وطن خلکو قرباني پیش کړه، د خپل وطن یې هم محفوظه کړي او خپله مطالبه خپل حق یې هم لاسته راوړي. د دې دپاره به موږ د وحدت کوشش کوو، د اتحاد کوشش وکړو. نن زموږ راتګ ما درته وویله چې موږ همیشه دلته راځو، موږ د پرلت یو، پرلت موږ دی، لیکن زموږ مقصد دا و چې د چمن مذاکراتي ثالثي جرګه د دې د پرلت سره اظهار د یکجهتۍ وشي. موږ مخکې هم سره یو وو، د دې بعده به هم یو. الله رب العزت دې په دې خلکو ته په دې مهنت باندې که د ناستې په شکل یې، که د پرلت د خدمت په شکل یې، که د حکومت سره د مذاکراتو په شکل یې، که د خپلې چاندې د ورکولو په شکل باندې د مظلوم ولس، نو الله رب العزت جزا د خیر ورکړي. و هغه ته یوه خبره بیا راګرځوم، په زړه کې مې ډېر درد دی چې دغه ولس باید دا فکر وکړي چې دغه مظلوم انسانان چې دلته ناست دي 1 لک روپۍ دې د ورځې خرڅ کوي، دا به د کومه راوړي؟ بس دغه فکر، دغه سوال زه د دې قوم په مخ کې ږدم، سوچ باندې وکړئ. زړه مې دا غواړي که ما سره پیسې وای، ما به دې ته پاخه دیوګونه هر روژه مات هر پیشلمی راوړلی، نو څنګه به وکړو؟ وسملاو پیسې الله نه دي په برابري کړي. که چیرې زړه د هغه وای او پیسې ولای، انشاءالله پاخه دیوګونه به راتللی. زه د قوم د شتمنو خلکو په خدمت کې ګزارش کوم. بالکل دا زه دا وایم چې یا
و دې خلکو ته لار ورکړي چې خپلې پیسې په خپله وګټي او خپل ځان په دې 40 کاله کې چمن یو تاریخ جوړ کړی او که چیرې لار بنده ده بیا د حکومت پیکجان د حکومت دغه مختلف پروګرامونه چې دی جوړ کړی دي دا د ولس نه غواړي بیا د خپل تجاران د دې سره خپل مدد وکړي الله رب العزت دې پر ټولو پر اورېدلو خبرو د عمل توفیق